بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د قرآن کریم د تفسیر او د ترجمه په درسونو کې موږ د الله په توفیق سره سورة الاعراف آیت نمبر 4 ته رسیدلو. سورة الاعراف د 8 سپارې په آخرني مخونو کې 4 نمبر آیت ته رسیدلو. آخرني آیتونو کې د نوح علیه السلام د قوم واقعه مختصر ذکر شوی او ما دا خبر ذکر کړی وه چې رب العالمین اوس د یو څو قومونو باس کوي، د 6 انبیاء کرامو واقعات بیانوي. پای کې څه مقصد دی د هغې موږ خبره بیان کړې وه. یره پکې ده او زیری پکې دی او عبرت پکې دی. نو ابتدا د نوح علیه السلام نه وشو، ولې اولنی رسول دی ځمکې ته. په هغې پسې اوس الله سبحانه وتعالی د عادیانو باس کوي. د یو څو پخواني قومونه د دوی باس رب العزت ډېر کوي په قرآن کې، او دا څوک نشي ویلی چې صرف دغه قومونو چې به دوی عذاب راغلی، نورو خو دغه قومونه چې دا مشهورو ډېر، بل دا چې دا طاقتونه ورسره ډېرو. نو الله هغه قومونه ذکر کوي چې د هغوی سره طاقت ډېر و، بدني، مالي، نسب و، زور و، چې دا الله تباه کړي دي. نو دوی نه علاوه بیا څه دي؟ نو ځکه د یو څو قومونو باس رب العالمین ډېر زیات کوي. اوس د عادیانو خبر الله بیانوي. دې عادیانو ته الله هود علیه السلام لیږلی او دا د عاد ابن ارم اولاد دی. دوی له الله ډېر زورور بدنونه ورکړي و، ډېر طاقتور بدنونه ول الله ورکړي. دوی به د بوتانو بندګي کوله او د دوی د علاقې نوم احقاف. دا د عمان او د حضرموت په منځ کې یو علاقه ده، احقاف ورته ویله کېږي. او په دې صورت په دې نوم باندې صورت هم شته قرآن کې، سورة الاحقاف. دا قوم هغه قوم دی چې دوی د خپل پیغمبر نه و منلی، الله تباه کړي او په دوی باندې الله عذاب راوستی و د سیلۍ په شکل کې، طوفاني سیلۍ. د سیلۍ په الله 8 ورځې او 8 شپې مسلسل چلولی. او بیا ورته دا خبره ذکر کړو چې کله الله د یو قوم واقعه تفصیلا بیانوي، کله مختصر بیانوي. دلته د واقع الله مختصر راوړي دي، یعنې خبره داسې نه ده چې دا پیغمبر راغی او د دعوت ورکړو او په دغه ورځ دوی ونه منله او په دغه ورځ عذاب راغی. نه، دا خو په منځ کې کلونه تېر شوي دي. لکه د نوح علیه السلام باره کې دغه تېر شوي ایتونه وکړو. ستاسو څه خیال دی چې په دغه ورځ عذاب راغی؟ 900 کال هغه دعوت کړی، 900 کاله دعوت شوی، د هغې نه بعد بیا عذابونه راغلي دي. الله حجت قایموي. او دا وګوره دې نه بل غټ حجت څه دی چې کتاب هم راولېږو ورسره پیغمبر هم راولېږو، دا حجت نه دی. نو بیا هغه پیغمبر داسې نه چې ورځ 2 دعوت یې کړی دی، هغه بیا په کلونو دعوت کړی دی. نو په هرې طریقې سره دعوت کړی دی چې بیا چا نه ده منلی، په هغوی عذاب راغلی دی. الله وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا
او لګلو من عادیانو ترور داغوی هود علیه السلام. رور ورته ووی ولې قوم کې رور، قوم کې رور، نو دین کې رور نه دی. اوس موږ دا خبره کولی چې یاره دا کافران زموږ دارونه، دا غلطه ده. د کافرانو زموږ په منځ کې ورورولي نشته. او چې سړی مسلمان دی او بل کافر دی او دا دواړه رونه دي، یعنې مور پلار یې یو دی، دوی دا زما ورور دی. څنګه ورور دی هلکه؟ زموږ مور پلار یو دی. دغه جدا ورورولي ده. هر چې د دین په بنیاد کومه ورورولي ده نو هغه د کافر سره نشي کېدی. هندو مشرک سره دا زموږ ورورولي نشته. چې زما رب نه مني، زما رسول نه مني، قرآن نه مني، حدیث نه مني، دا دین نه مني، زه هغه ته څنګه ورور وایم؟ نو ورورولي په مابین د مسلمانانو او کافرانو کې نشته. ها ورورولي د نسب او د قوم کېدی شي. لکه دلته الله وایي عادیانو ته ما لېږلی ورور د هغوی، ورور د هغوی په نسب او په قوم کې ورور وکړ. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويا اے قوم زما بندگی خاص کی اللہ لرا، نشتی تاسو لرا حقدار د بندگی سوا دا غنا. څه فایده ده دې کې؟ اولی دعوت ته توحید نه شروع کو، بنیاد خلک اول برابر کی کنه. ته چې کله آبادي ودرې نو اول څه کې بنیادونه مضبوطه کنه، کنه ډایرکټ دیوالونه وي، بنیادونه راوخیږي. نو داسې کېدی شي چې څوک دا ووایي چې یاره انجینر صاحب داسې کار وکړه یا ټیکهدار صاحب د دې اولني چت نه مخکې دا دویم چت ماله جوړ کړه. زموږ لږه تادي ده نو دا دویم چت ودروه، بیا وروسته په ارام به دا اولنی چت جوړ کړو. کېدی شي؟ نشي کېدی. نو چې سړی وایي زه لمونځ اودس کوم او زه روجې نیسم او زه زکات ورکوم او زه جهادونه کوم او زه ذکر کوم او زه الله یادوم، او عقیده یې د شرک ده، هر څه تباه دي، هر څه ختم دي. بلکې الله رسول صلی الله علیه وسلم ته قرآن کې دا خبره کړې ده، که چېرته تا شرک وکړو نو لیحبطن عملک، ستا دا عمل به ټول برباد شي. اوس رسول صلی الله علیه وسلم خو شرک نه کوي، خو الله ورته دا خبره ولې وکړه؟ اصل کې موږ یېرولو چې ګوره د دې رسول سره ګنجایش نشته، نو تاسو سره به ګنجایش د کوم ځای نه راپیدا شي؟ نو شرک او غلط عقیده هغه پلیت عمل دی چې د دې سره ټول اعمال هغه بربادیږي. نو شروع د توحید نه ده. افلا تتقون، ایا نو نه یریږئ د الله نه؟ یره د الله نه د بنیادي خبره ده، او د ټوله دینداري د دې د لاسه کېږي چې یو سړی د الله نه ویریږي. چې ویرېده بس بیا کار وشو. بیا دویمه فایده ورسره دا یاده کړئ، د ټولو خلکو یره د الله نه یو شان نه ده. څنګه چې دا یره کم او زیاته ده، دقه شان دینداري کم او زیاته ده. لکه ورته یو سړی ویني 5 وخته لمونځ کوي، د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل کوي، د حرامو نه ځان ساتي، نور عبادات کوي، هغه بل کمزوری دی. دا نشي ویلی ته چې دا دواړه د الله نه یو شان یریږي. څوک داسې ویلی شي؟ نه. دا اولنی د الله نه ډېر یریږي نو ځکه خو دینداري ډېره ده. دا دویم د الله نه دومره نه یریږي نو ځکه دا اولنی د الله نه ډېر یریږي نو دینداري ډېره ده. دا دویم د الله نه په یره کې کمزوری دی نو ځکه دینداري هم کمزوری ده. نو ټوله خبره د الله سره د یرې سره تعلق ساتي او تقوا، دې ته تقوا وایي، د الله نه یره. قال الملأ الذين كفروا من قومه، اوی غټانو هغه کسانو چې کفر یې کړی و د قوم د هغه نه. دلته هم جاخه چا جوړه کړه؟ مشران. مشران چې ګډوډ شي که نه نو قوم ټول ګډوډ کېږي.
هغه که بیا دینی مشرانی او که هغه دنیوي مشرانی. ځکه سلفو به دا خبره کوله چې خلک تباه کیږي او یا ښه کیږي دوو خلکو د لاسه، باچایان او علما. ځکه چې باچایانو سره دنیوي مشرتیا ده، که باچا ستا برابري ملک ستا برابر دی. علما چې دي دا دیني مشران دي، که دا ګډوډي دین ستا ټول ګډوډ دی. او که دا علما ستا په لار رواني او قرآن او حدیث باندې عمل کوي دا خلک به هم برابري. بیا کاغه بیا مشران د قوم مشران راواله، د کلي مشران راواله، د قبیلې په سطحه راواله. نو مشران چې کله نیغي که نه نو کشران په شاته سي هغه نیغي، او چې مشران ګډوډي نو اکثر کشران ګډوډي. اوس دلته مشرانو جاښه شروع کړه. سې وی ګوره څومره بدتمیزه او بد اخلاقه خلکو. انا لنراك في سفاها، یقینا خامخاینو منگ تا لرا پا قمقلتیا کی، وإنا لنظنك من الكاذبین، او یقینا خامخا گمان کو منگ پتا د دروغ جنو یا د دروغ جنو نا. ته منگ تا قمقل ښکارې وی هو دا خبرې هو د قمقلانو دي. وسی چلو کو یعنی دا ټول بوتان پریدو دیو الله بندگی شروع کو. دا ستا عقل دی؟ د پلار نیکه لار پریدو پتا پسې در روان شو، دا ستا عقل دی؟ ته خو موږ ته دروغجن ښکارې. ته نبي نه، ته رسول نه، تا سره وحي نشته، دروغ وایې. دا د دوی جواب. نو د دلیل جواب خلک د دلیل په رڼا کې کوي. اوس هغه تعالی توحید دعوت درکوي، دلایل بیانوي، ته د جواب کې څه څه کم عقل دی؟ څه خبره شو؟ او دا د باطل پرستو اوس هم دا طریقه ده. که هغه باطل پرست هغه دي چې د مسلمان په نوم دي او که هغه غیر مسلمه دي، چې کله دیم د دلایلو په میدان کې به دوی شروع وکړه نو په جواب کې به دې ته کم عقل وایي. دی به تا پورې خاندي، دی به تا سپکوي، دی به تا ته کنځلې کوي، دی به ستا خور مور یادوي، دی به ستا په ذاتیاتو پسې ونښلي، ذاتیاتو پورې ونښلي. لکه ته دا ټولې خبرې سیټ ته کړه، راشه دلیل په دلیل باندې به خبره وکړو، په یو منطق خبره وکړه، ته خپلې خبرې وضاحت وکړه. دا اوس خبره شو، هغه دله دعوت درکوي د الله بندګي وکړي، ځکه چې الله یک یوازې دی، دا د هغه حق دی، دلیل پې دا دی دا دی دا دی دا دی. دوی ته لڼ وایي ته موږ ته کم عقل ښکاري او ته موږ ته دروغجن ښکاري. قال یا قوم لیس بی سفاهه، وی هغه قوم زما نشتی په ما باندې کم عقلتیا، ولكني رسول من رب العالمین، مگر یمز رسول د طرف د رب العالمین. د رسول سره کم عقلتیا نه ښایي، دا خو د عقل خاوندان دي. او چې د رسولانو سره عقل نه وي نو عقل به د چا سره وي که نه؟ چې یو رسول یو انسان الله غوره کړی دی دپاره چې د الله د وحي وضاحت وکړي، ده کې به عقل نه وي؟ د دې سره چې څومره عقل وي دومره د بل چا سره نه وي. ځکه ورته زه د الله رسول یم، ده ته اوس څه ګډې وډې وایې. ابلغکم رسالات ربي، در رسوم تاسو ته پیغامات د خپل رب، وانا لکم ناصح امین، او زه ستاسو دپاره خیرخوا امانتګر یمه. د دې ایت نه یو غوټه فایده راووته، هغه ده چې کم عالم کم داعي د الله د دین طرف ته دعوت ورکوي نو په ده کې به درې صفات دي. یو، دی به د الله پیغامات رسوي، پالتو قیسې به نه کوي. او د الله پیغام څه شی دی؟ قرآن او حدیث.
د ځان نه به ټانکې وانکې نه لګوي، نه به خپلې قصې د دروغو وبیانوي، نه به خپله رایې پالتو بیانوي، او نه به خلکو ته دا وایي چې زما تابعداري کوئ. نه، یا یو خاص تنظیم، نه، یا یو خاص جنډا، نه، یا زمونږ پلانې مشر چې هغه سره څوک بیعت وکړي او د هغه سره خپل نوم رجسټر کړي، بس دا به صحیح مسلماني نه. دا خبرې چا راوستې دي؟ یو عالم به دعوت کوي د الله لارې ته، دا نه چې خپلې پارټۍ طرف ته به دعوت کوي. او بیا دا مولیان به م لیدلي که نه ډېر د پارټیانو دپاره بیا دی فضایل شروع کی. نو بیا فضایل دو درې قسمه دي. یو د الله د کلام، د الله د قرآن آیتونه، د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه به راولي، د ظالم به یې تو راتو کړي، د خپلې پارټۍ سره به برابر کړي. ایو بیان کوي رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې دا امت به 3 فرقو ته تقسیمیږي، 2 جهنم کې دي او یوه به جنت ته ځي، دا جنت ته ځي. دا دقه زمونږ دا ده سیاسي پارټۍ خبره کوي. نو اوس رسول صلی الله علیه وسلم ستا سیاسي پارټۍ یادوله؟ ها، نو دویمه طریقه دا ده چې د دې دپاره بیا خوبونه ویني. آدم علیه السلام وی راغلی وي، هغه م وایي چې ووټ ور واچوئ. نو ګوره آدم علیه السلام اوس راځي تا ته د ووټ خبره کوي او ستا د پارټۍ بحث کوي. او دا یعنی دا هغه خبرې چې نامناسب خبرې اب د الله په کور کې لګي، په جلسه کې به لګي، ټول بیان به عوامو ته په څه وکړي چې کوي هغه منګوي. عالم به دا خبرې نه کوي. عالم به د الله او د الله د رسول خبره کوي، د دین د مشرانو وضاحتونه به بیانوي، د هغوی احوال به بیانوي. او دا فرق په یو رباني عالم، رباني یعنی الله والا، الله والا عالم د پاره دا خبره څه فرق نه لري چې د ده په بیان کې کمې پارټۍ وره ناسته او کم تنظیم وره ناسته. او ځکه زمونږ سینې الحمدلله پراخه دي. موږ چېرته دا نه دي ویلي چې دیوبندی دې نه راځي، بریلی دې نه راځي، او پنجپیری دې نه راځي، او حیاتي دې نه راځي، او تبلیغی دې نه، دا خبرې موږ چېرته نه دي کړې الحمدلله. نه موږ دا ویلي جومات کې چې بھئی که چا امین پرو وي دی وباسئ. چاته مو څه ویلي؟ یا م رفع الدین چا ونه کړي وهئ یې. مقابل کې دقه قصې دي. جومات ته به نه راځي، دا زمونږ جومات، جوماتونه خو د الله جوماتونه، ستا جومات ته کوم ځای راغلی؟ زمونږ په دې بیان کې او په دې اجتماع کې که بل مذهب والا ناست نو واورئ، ګورئ وځئ ولې؟ بیا خو ستا دا بیان مسلمانانو ته نه دی. دا خو د اول نه پته وي چې ستا بیان مسلمانانو ته نه دی. ستا دا بیان ته یو خاص تنظیم او پارټۍ دپاره ایښودی، او دقه جاښه زموږ په ملک کې روانه ده. و دې برکتي ملک ته وګورئ، چېرته م پارټي تنظیم لیدلی دی؟ د یو عالم نه به چېرته دا وانه اوري، د یو عربي عالم نه دې ملک چې یاره بس موږ سره بیعت وکړي او موږ سره کښېني. نه، ټول الله او د الله د رسول خبره بیانوي. نو ناستو کې که چا کې څه کمی دی، هغه به دا کمی د ځان نه لرېږي. بیا هغه عوام هم هوښیار دي که نه، هغه عوام دا نه وایي ښه دا مولوي صاحب دا زموږ نه دی. عوام دا قیسې نه کوي. عوام چې کله د یو عالم خبره واوري چې یاره خبره وکړه، ووایي چې الله دا وایي، د الله رسول دا وایي، بس دی بیا کوشش کوي چې خپله اصلاح وکړي. زمونږ هغه دا کوم مولوي صاحب خبره وکړه، نه هغه مولوي صاحب په دلیل پرېږده، د مولوي صاحب څه وکړو؟ لکه هغه وایي چې حدیث پرېږده، مولوي صاحب څه وکړو؟ مولوي صاحب خو یاره پلانې و، پلانې. د دوی مذهب جدا دی او زمونږ جدا دی. بیا په هغه یو مذهب کې دننه لکه اوس احناف دي، دا جی دغه نه دی، دا خو بریلی دی او دا دیوبندی دی. بیا په یو دیوبندي کې دننه دا اصلي دیوبندی دی او دا جعلي دیوبندی دی، او دا هر څه د قسم تقسیم شوي دي.
او سوچ دا نشتی چې لکه دا خلک رابلل غواړي قرآن او حدیث ته دې ځای کې څه وایي هود علیه السلام ابلغکم رسالات ربي زه تاسو در رسومه پیغامات د الله خپلې قصې درته نه کوم نو عالم هغه عالم دی چې د هغه سینه ټولو ته څه پراخ او ابل ورځ یو کس خبره کوله وی پېښور کې د یو عالم خواله ورغلم مشهور عالم و هغه نوم مو واخیستو زه یې نوم نه علم وی زه ورسره کېناستم او ځان سره مې یو دوه درې کسان نور هم بولي وی ما ورته چې د صحیح بخاري په دې حدیث کې خو دا مسله داسې راغلې ده هغه حدیث تصویر یې ومیسته موبایل کې مې ورته وی ما ته یې داسې کتو چې وابي وی ما ورته چې مولوي صاحب دغه خبره پرېږدئ وابي او غیر وابي دغه ستاسو یعنی دغه طریقه نه ده ستاسو کار دی تاسو ډاکټران یې د دین دا مسله دې حدیث کې شته نه وی ما ته وی چې سیده وځه کنه داسې د غربوم دلته کنه چې تا ته زه سوال وښیم او تا ته زه بخاري وښیم او تا ته زه حدیث وښیم نو هغه ملګري چې کوم راووتو دا ما بولي دې دپاره چې وګورو هغه ووایي چې یاره ستا دا خبره صحیح ده که ده سره جواب وتاله به جواب درکړم او د دې سره څه کار و چې ته وابي او تا حدیث او که ته سلفي او که ته څوک ته پرېږده هغه تا ته وایي صحیح بخاري کې دا حدیث شتي که نه ته یا ها ووایه یا نه ووایه وضاحت وکړه د یو مسلمان درغلی دی ستا خواله تپوس کوي تا نه نو سینې ولې تنګې دي دوی ځکه چې دوی صرف خپل تنظیم او خپله پارټي ویني بس والله که د تنظیم نه بهر انسان ته دا بس د مسلمان په نظر ګوري موږ چېرته الحمدلله دا نه دي ویلي چې یاره که سلفي نه وي دا به کافر وي چېرته چا ویلي زموږ نه اورېدلي چېرته نه موږ چېرته دا ویلي چې یاره د دیوبندی کافر دی یا د پنجپیری کافر دی یا د حنفي کافر دی یا شافعي یا حنبلي دا خبرې موږ وایو ټول زموږ وروڼه دي خو که په هر چا کې غلطي هغه به راته بیانوم بلکې ته خو د نورو خلکو خبره کې موږ خو دا وایو چې زما په خپل ورور پلار زوی په دوی کې غلطي نه هغو ته م وایو ته به غلطه روان یې اوس ما ته تاسو ووایئ زموږ دا طریقه غلطه ده که صحیح ده که چا سره څه اعتراض وي ګوره ګنجایش دي زه ګوره په هغو کې نه یم چې دا ووایم چې یاره داسې به دې وغربوو چې پته به دې ولګي ما سره لاړ شه کور ته مکتبه کې به کښېنو ښه په ارام ښه کتابونه به راته وښایو دلایل به راته وښایو زموږ ورور که بیا دې هم زموږ مسله خوښه نه شوه نو د کور د دروازې پورې به سره راکوز شو رخصت به دې کړو خوښه دې نه شوه ځه موږ به تا خپل حق ادا کړو خپل کار به وکړو هغه مسله به ته واضحه کړو نو اولنی صفت به په داعي کې صحیح د الله پیغامات به بیانوي دویم وانا لکم ناصحون او زه ستاسو لپاره خیرخوا یم داعي او عالم به صحیح خیرخوا به یعنی دی به دا غواړي چې دا خلک د جهنم نه بچ شي او لاړ شي جنت ته دی به خیرخوا وي دی به دا سوچ نه کوي چې یاره که پیسې راکړې یو بیانومې او که پیسې را نه کړې یو به پرېږدوه یا که څوک شوړه لکه مضبوطه ورکوي د دپاره مسله جدا او دا څوک چې کمزوري ورکوي د دپاره مسله هغه جدا نه دا طریقه نه خیرخواهي دریم به دی چې دی به امانتګري امانتګر څه مطلب شو بارک الله فیکم یعنی کم دین چې دته الله بیان کړی دی دی به هم اقه شان رسوي ځکه چې دغه امانت دی د سره دی به امانتګري نو څو صفات به درې کم د الله پیغامات به بیانوي خیرخوا به امانتګر به أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم آیا تعجب کوي تاسو چې راغلی دی تاسو ته نصیحت د طرف د رب ستاسو نه په یو سړي ستاسو نه لینذرکم دې دپاره چې ویری تاسو مخکې ما دا خبره ذکر کړې و تېر شوي درس کې چې هغوی دې مسلې په کشمکش کې اچولې چې یعنې
انسانانو کی پیغمبر څنګه راغی. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، او یاد کئی آغا وقت چی وگرزولی اللہ تاسو اسیدن کی ورستو دا قوم دا نوح علیہ السلام نا. دا اللہ نعمت و تریا دی خلفاء ورستو پاتی کی دن کی یا ورستو اسیدن کی یا نائبان، تولی ترجمه سیدی. وګورئ وی الله د نوح علیہ السلام قوم تباکو او تاسو له بدې ځمکه کې زی درکو. وزادکم فی الخلق بسطه، او زیاته کړي د تاسو لره په پیدایش کې پراخي. څه مطلب دی پیدایش کې پراخي؟ غرډ بدنونه، کورونه، مالونه، دې ته سوچ نه کوئ. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، نو یاد کئی نعمتون دا اللہ دا دید پارا چی تاسو کامیاب شئی. دا با دا مؤمن شانی چی دا با ہر وقت سر یادی دا اللہ نعمتون برا یادی. خود داوی جواب تا گورا دا سمر خیسته خبری وکڑی. جواب داوی قالوا یاوی اجئتنا لنعبد الله وحده، آیا راغلی تا منگ تا دا دید پارا چی بندگیو کو منگ دا اللہ یوازی. ونذر ما كان يعبد آباؤنا، او پریدو دا حقا چا بندگی، او پریدو حقا چی بندگی بے کول پلارانو زمنگا. اوس د پلارانو هغه پرېږدو، پلارانو خو به زموږ د دې بوتانو بندګي کوله، ستا څه مطلب دی؟ یا بوتان پرېږدو ټول د پلار نیکه لار پرېږدو. دې مسلې ډېر خلک ګډوډ کړي دي په دې مسلمانانو کې. غټه مسله ورته دا ده چې د پلار نیکه طریقه، او په دې باندې بار بار موږ خبره کړې ده چې دا د جاهلانو خبرې دي. د پلار نیکه طریقه، د پلار نیکه طریقه هغه به مضبوطه رانیسي چې هغه د شریعت سره برابري، چې د شریعت خلاف وي دیوال له به راچي. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، نو راوړه موږ ته هغه عذاب چې وعده کوې ته زموږ سره، کوې ته د رښتینو نه. نو که ته رښتینی نو بیا دغه عذاب دی راشي دا کوم چې ته موږ ته رایادې. داسې د الله نه نه یېرېدونکي خلک. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، اویاغه یقینا واقع شو په تاسو د طرف د رب ستاسو نه پلیتي او غضب. یقینا راځي به معنی ده، یقینا راځي به تاسو باندې ستاسو د رب د طرف نه عذاب، غضب، قهر برا نازلیږي. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم، أي جګړې کوئ تاسو ما سره په باره د هغه نومونو کې چې ایښودي دي هغه تاسو، أنتم وآباؤكم تاسو او پلارانو ستاسو، ما نزل الله بها من سلطان، ندیر علیگلی اللہ پاگی سر اس دلیل. اوس دا کم قلتوب ندی دا دیسی سب بارکی جگڑا کول چی داگی بارکی دلیل نشتی. وی تاسو ما سر دا دغ بوتانو دا نمونو بارکی جگڑا کوئی چی دا نمونو ولا تاسو استاسو پلارانو یا خودی دی سنگا، یعنی اگوی با دا بوتان تقسیم کرده. اوسه پوری دا مشرکانو دا طریقه ده چی دا پلانه بوت چی ده ده دا بچو زیموار ده، آگه دا رزق زیموار ده، ده چی ده راحت راولی، او دا چی ده نو رزق ورکی، او ده چی ده بیماری لری که ده تقسیم کرده نمونه ولی یکوی ده. او بیا دا دی مبارک اوس دا اللہ دا رسول سر جگڑا که ناگو توی دا اوس تاسو سوچو که ایزا جگڑا ما سر دا اگه سب بارکی کوئی چی اگه تاسو استاسو پلارانو اگه لنمونه خودی
په دې خو الله څه دلیل نه دی رالیږلی که الله پرې څه دلیل رالیږلی نو بیا خبره وکړه ځکه چې کومې خبرې لره اعتبار دی چې هغه د الله او د الله د رسول د طرف نه معنا چې دلیل مطالبه دا د ټولو پیغمبرانو طریقه ده بعض خلک زموږ نه خفه دي وي تاسو کړپ او سړي ته وایي دلیل او دلیل په دې خفه شي یو مولوي صاحب بیان کو مولوي صاحب حیران به شي د بعضو د عقل ته ویره دا بعض راوتي دي وایي چې دلیل او دلیل نو یاده کوي په هر مسله وي دلیل هم نه وي ګوره په هره مسله دلیل نه وي نو چې دلیل پې نه وي بیا هغه مسله نه وي ووایې ورته چې وي په هره مسله دلیل نه وي دی دلیل ټکي نه تنګ شوي دي یو ملګري خبره کوله چې ته په چوټۍ تللی د قرآن او حدیث ته منهج ته الله نصیب کړه هلته به چې به مولوي صاحب غریب خبره کوله وي ده به ورته دلیل نو بیا به هغه مولوي صاحب په مخه دی ته پوښتنه کوو چې چوټۍ ختمه شوې ده که نه پوز یې راوستی و که نه دلیل او دلیل نو هغه بیا وایي چوټۍ ختمه شوې ده که نه ځکه چې دې ټکي نه موږ لرې پاتې شوي یو لرې ساتلی شوي یو چې دلیل مطالبې به نه کوئ نه دین وایي دی ته چې مطالبه به د څه کېږي د دلیل دا اوس وګوره که نه هغه ورته وایي وایي ستاسو چې د بوتانو له کوم نومونه ایښودي په دې څه دلیل شته ما نزل الله بها من سلطان په دې باندې خو الله څه دلیل نه دی رالیږلی که یې جوړې ښایې که نه ځه نو چې نشتي فانتظروا نو انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین یقینا زه هم تاسو سره د انتظار کوونکو نه یمه انتظار د څه کوئ عذاب د الله او د فیصلې د الله پته به ولګېږي فأنجيناه والذين معه برحمة منا بس نجات ورکو منګ هغه ته او هغه کسانو ته چې د هغه سره وو په رحمت سره زموږ د طرف نه عذاب چې راغی الله خلاصې ورکو نجات لارې ورکړه هود علیه السلام ته او د هغه ملګرو ته وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا او پریکړې موږ جړلې د هغه کسانو چې دروغجنې ګڼلي وو آیتونه زموږ وما كانوا مؤمنين او نو هغوی ایمان لرونکي وإلى ثمود أخاهم صالحا او لګلو من سمودیانو ترور د هغوی صالح علیه السلام عادیانو پسې د سمودیانو قصه ذکر کیږي او دوی د عادیانو نه وروستو د ابراهیم علیه السلام نه مخکې و د عادیانو نه وروستو او د دوی علاقه د حجاز او د شام په منځ کې وه ډېر طاقتور خلک و دا ډېر انتهایي او د مټو په دې زور او د بدن په دې طاقت به یې غرونه تراشل او په هغې کې به یې کورونه جوړول اوس هم د دوی هغه علاقه شتي د تبوک په طرف باندې چې زی علاقه راځي مداین صالح ورته ویلی کېږي بعضو خلکو به لیدلي اوس هم هغه کورونه دوی شتي چې په غرونو کې جوړ کړي دي حیران شي انسان چې په هغه وخت کې بغیر د دې آلاتو نه دوی له الله څه ناشنا طاقت ورکړی چې دوی دا غرونه جوړول او په دې غرونو کې دا کورونه او دا کمرې او دا ډیزاینونه او دا نقشې سړی ورته حیران شي دا دومره زورور قوم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويغا اے قوم زما بندگی خاص کئی اللہ لرا نشتی تاسو لرا حقدار د بندگی غیر داغنا شروع دا کم جنو شوا توحیدنا قد جاءتكم بينة من ربكم
یقینا راغلی دی تاسو ته ښکاره دلیل د طرف د رب ستاسو نه. ډېر وخته پورې صالح علیه السلام هغوی له دعوت ورکړی، توحید ورته بیان کړی، خو ډېرو لږو خلکو او هغه لږو کې هم اکثر کمزورو خلکو د هغه خبره منلې وه. نو بیا هغوی چې کله ونه شو څه دلیل یې پیدا نه کړو چې رد وکړي په صالح علیه السلام باندې، نو یې که ته رښتینی یې یو الله ته ووایه چې د دې کاڼي نه یې اوښه راوباسي. که ته رښتینی یې الله ته ووایه چې یو اوښه راوباسي دې کاڼي. هغه الله ته فریاد وکړو، رب العالمین اوښه راوویسته، بلار به اوښه ټول قوم به د هغې پیس کړل. نور ځینو کې تفصیل بیان شوی د تفصیل نشته، او دا ورته وویلی شو چې یوه ورځ اوبه به قوم څکي، نو یوه ورځ به پوره د چا وي؟ هغه د دې اوښې. دا نمبر به نه ګډوډ کوئ، د قوم خپل نمبر دی، د اوښې خپل نمبر، او دې له به لاس نه وړلی. ګورئ نو ځکه ورته دلته وایي دا ښکاره دلیل چې کوم راغلی دی دا څوک کوم دلیل دی؟ د اوښه ده که د کاڼي نه اوښه راوته، او بیا داسې اوښه چې ټول قوم له پی ورکوي. او ظالمان زړونه یې سخت شي، زړه یې سخت شي، دی د هېڅ څه نه متاثر کېږي. هذه ناقة الله، دا اوښه د الله ده، لکم آیه، تاسو لره معجزه ده، فذروها تأكل في أرض الله، نو پرېږدئ دا اوښه چې خوراک کوي په ځمکه د الله کې، ولا تمسوها بسوء، او مه رسوئ دې ته څه تکلیف، فیاخذکم عذاب علیم، نو وبنیسي تاسو لره عذاب دردناک. ویېرول چې دا خاص اوښه ده، ځکه ګوره د اضافت چې کوم الله ته وشو دا د شرف دپاره وشو، د عزت دپاره. هذه ناقة الله، دا اوښه د الله ده. اوښه خو ټولې د الله دي که نه؟ ټول الله پیدا کړي، خو د دې د اضافت د الله نوم ته چې وشو دا اضافت د شرف او د عزت دپاره وشو، چې یعنې دا خاص عزتمنه اوښه ده. دا داسې نه څنګه چې د نورې عامې دي، نو دا به نه تنګوئ او دا به نه پازابوئ، او پرېږدئ چې دا خوري څکي د الله په ځمکه کې. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، او یاد کړئ هغه وخت چې وګرځولی تاسو الله وروسته اوسېدونکي د عادیانو نه. یعنی عادیانو یا نایبان وروسته د عادیانو، ناره ترجمه چې کوي صحیح ده. وګوره عادیان تباه شو، الله تاسو له په ځمکه کې ځای درکړو، دا یو نعمت دی د الله. وبوأکم فی الارض، او ځای درکړو تاسو ته په ځمکه کې، تتخذون من سهولها قصورا، نیسئ تاسو د میدانونو د هغې نه بنګلې، وتنحتون الجبال بيوتا، او تراشی د غرونو نه کوټې. ګورې دې نعمتونو ته وایي. په اوارو ځایونو هم ځان له بنګلې جوړې کړي، او غرونو کې هم ځان له کوټې جوړې کړي. دا څومره اوچت نعمت الله تاسو له درکړی. ځکه ورته ووایي فاذکروا آلاء الله، نو یاد کئ نعمتونه د الله، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، او مگر ځئ په ځمکه کې فساد کوونکي. اوس ګوره د دې دومره ښایسته خبرو جواب واورئ. او ما تاسو ته ووایي که نه چې لږو ایمان راوړو، او دا چې ایمان راوړو اکثر څه کمزوري. او سبحان الله دا طریقه ده
د پوخانه چې د حق ملګرتیا په ابتدا کې اکثر کم خلک کوي، کمزوري خلک کوي. د هغې وجه دا ده چې دې کمزورو ته دومره موانع نه وي، دومره دیوالونه نه وي په منځ کې، څومره چې دې غټو خلکو ته. غټ خلک په مال یریږي، په شهرت یریږي، په قام یریږي، په خپل هغه یعنې نوم باندې یریږي. او دا نه چې ټول غټان ګورئ، ټول غټان اکثر موږ وایو، غټانو کې داسې خلک هم شته چې هغه خیر والی، خو نور د حق ملګرتیا په ابتدا کې اکثر دا کمزوري خلک کوي. او دا به مشرکانو یو دلیل ګرځو د دې خبرې چې دا خبره کمزوري ده. ولې وي که دا خبره حق وی نو ملګرتیا به یې چا کړی وی؟ غټو خلکو به کړی وی. او داسې خبره شو، یعنې چې غټ سړی ومني وي دا به صحیح حق کوي، او که غټ ونه منله وي دا به کمزوري. نه، دلیل ته ګوره، بیا خبره دلیل لراله. دا پرېږده کمزوری ګڼي او که کمزوری مني او که دوی مني او که د بعض وي که نه، نو دا خو یو څو کسان دي، ستا د یو څو سره څه کار دی چې په دې ټوله دنیا کې یو کس په حق یې که نه یو، او د پوره دنیا د هغه خلاف وي، دقه یو کس په حق دی، دا نو ټول په باطله دي. یو درته وایم ښه، یو. نو دا خبرې پرېږدئ، دا د جاهلانو تله ده چې زمونږ کلي کې یو څو کسان دي او ملک کې خو داسې څوک نه مني، او پښتانه یې نه کوي، او پنجابیان یې نه کوي، او انډیان یې کوي، او عربیان یې. دا قصې پرېږدئ. اوس ګوره دلته قال الملأ الذين استكبروا من قومي، اوی غټانو هغه کسانو چې لوی کړي وه د قوم د هغه نه، للذین استضعفوا هغه کسانو ته چې کمزوري ګڼلی شوي وو، کمزوري ګڼلی شوي وو د غریبۍ د لاس. چې غریب چې دی په معاشره کې څه ګڼلی کېږي؟ کمزوری. او دغه مالداره او دا جیداد والا که د بدن نه کمزوری او که هر څه دی، او خلک دته څه وایي؟ زورور وایي، او د دې صفتونه کوي. اوس دې غټانو څه ووایي؟ دا چې لوی کړې وه دې کمزورو ته، لمن آمن منهم هغه چا ته چې ایمان یې راوړی و د هغوی نه، د دغه کمزورو نه. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي، ایا پوهیږئ تاسو چې یقینا صالح علیه السلام رسول دی د طرف د رب د هغه نه. اوس دا واورئ، دوی اوس په دې کشرانو باندې یو قسمه یره ورچي. ولې تاسو ته پته شته چې صالح علیه السلام د خپل رب طرف نه رالیږلی شوی دی چې تاسو به ایمانونه راوړي؟ تاسو ته دا پته شته چې دا زموږ د پلار نیکه د مذهب خلاف دی، او دا داسې دی، او دی شرعي دی، او دی فسادي دی، د موږ ټول جدا کړو، او موږ کې اختلاف پیدا کړو. دغه کیسې ده چې نن سبا کېږي. هم سم نران مؤمنان قالوا یا هغوی انا بما ارسل به مؤمنون، یقینا موږ په هغه څه چې رالیږلی شوی دی په هغې ایمان لرونکي یو. په هغه څه چې رالیږلی شوی دی، په وحي سره رالیږلی شوی دی. موږ خو په هغه وحي باندې ایمان دی، کومه وحي چې چا راوړې ده؟ صالح علیه السلام راوړې. قال الذين استكبروا، او یا کسانو چې لوی کړې وه، انا بالذي آمنتم به کافرون، یقینا موږ په هغه څه چې ایمان راوړی دی تاسو په هغې انکار کوونکي یو. تاسو چې به څه ایمان راوړی دی موږ خو هغه نه منو، موږ خدای نه منکر یو، موږ کافران یو. یعنی کفر مطلب انکار کوونکي یو. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، بس الاله کړه اوښه او نافرماني وکړه د حکم د رب خپل. هغه اوښه یې الاله کړه. نورو ځایونو کې تفصیل بیان شوی دی، او موږ په دې باندې مستقل بیانونه هم کړي چې په څه طریقې سره مشوره وشوه په ښار کې د څو کسانو،
او یا به هغوی کې یو راپاڅېدی چې د هغه نوم قدار ابن سالف و او هغه پې ګزار وکول. نو دوی دا اوښه چې دی حلاله کړې وه. نو صالح علیه السلام چې کله دوی ولیدې چې دوی دا اوښه حلاله کړه نو دوی ته وی انتظار کوئ 3 ورځې. بعض کتابونو کې داسې رانقل شوي دي چې د دغه اوښې دا بچی چې و بعضو روایتونو کې داسې دي چې د اوښې دا بچی چې و دا یو غره طرف ته چې دی منډې کړه او 3 چغې ووالې. نو صالح علیه السلام ورته ووایي چې 3 ورځې انتظار کوئ. هغه 3 ورځې هغه د بود جمعرات او جمعې ورځ د خالي په ورځ بیا په دوی باندې الله یو ملک په ملایکو کې مقرر کو. هغه پې داسې چغه وواله چې په دوی باندې هغه چغې د لاسه یو زلزله راغلی یو قسمه بدنونه یې بیا ټول داسې پړ مخې پراته وو. نو الله وایي هغه اوښه یې حلاله کړه او نافرماني وکړه داسې بې ادبه وو او نه یېرېدونکي وو. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. او وی اے صالحا راوړه موږ ته عذاب چې ته پې یېرې موږ کوي ته در رالېږلی شوونه. که ته په رښتیا الله رالېږلی نو بیا دغه عذاب دې راشي نو څه په مخه موږ ته وایي چې عذاب به راشي او عذاب به راشي را دي شي دغه عذاب. فأخذتهم الرجفة بس ونیول دوی لره یوې زلزلې. فأصبحوا في دارهم جاثمين نو شو دوی په کورونو خپلو کې پړمخې پراته. په خپلو کورونو کې ټول پړمخې پراته لکه د کجورو دا تنې چې پرتې او ګډوډ خلک الله تباه کړي او داسې زورور خلک الله تباه کړي زموږ په شان یو کمزوری بیا راولګي د الله نافرماني کوي که نه. دغه څومره زورور خلک وو د قوم په حیثیت د مال په حیثیت د زور په حیثیت د بدن په حیثیت. فتولى عنهم بس واوړېدو د دوی نه څوک صالح علیه السلام روان شو دا ټول تباه شو که نو ناشنا خبره وکړه چې کله روان شو. وقال وی يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. اے قوم زما یقینا در رسولی دی ما تاسو ته پیغام در رب زما. ما خو تاسو ته پیغام در رسولی دا داسې لګیا دی لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا نه بعد د مشرکانو سره لګي. هغه مشرکان یې کوی ته ګزار کړو او بیا ورته ویي هغه سره ته میلاو شو څه چې سره الله لوز کو. نو دا یو معجزه وه چې الله هغوی له طاقت ته څه ورکو دا اورېدو. نو دی هم لګیا دی قوم ته وی ما خو ګورئ تاسو ته پیغام در رسولی ونصحت لکم او خیرخواهی وکړه ما ستاسو خیرخواهی مې وکړه نصیحت مې وکړو تاسو ته ولكن لا تحبون الناصحین او مگر مینه نه کوئ تاسو د خیرخواهانو سره خو تاسو مینه نه کوله د نصیحت کوونکو سره د خیرخواهانو سره. او دا عجیبه خبره ده چې یو خیرخواه انسان د هغه سره مینه نه کېږي او د هغه چا سره کېږي چې هغه یې د تباهي په طرف بوځي. دا زموږ په دې امت کې هم دا قصه ده. لکه یو عالم غریب لګیا دی په ګینټو ګینټو نصیحتونه کوي مرۍ یې خوږ شي اواز یې بوغ شي په جومات کې په لاره کې په کور کې نو د کتاب په شکل کې نو د کیسټ په شکل او
ډېر به داسې چې د سره مینه نه لري، کوم ځای کې وینې لار ترې بدلوي. او هغه خلک چې ډمان دي زمونږ قوم شرموي، زمونږ ایمانونه خرابوي، زمونږ عزتونه ختموي، زمونږ مالونه خرابوي، زمونږ ځوانان په نشو راړئ، زمونږ جنکۍ بې حیا کوي، هغوی ته به خوشحالی، هغوی مال هم لګوي، هغوی به خپل حجرې بیټک ته هم راولي، د هغوی سره به سیلفیانې او تصویران هم وباسي، د هغوی ویډیوګانې به هم نشر کوي. عجیبه خبره ده. هغه کمې چې خیرخوا دی جنت ته راکاږي د هغه سره طبیعت نه لګي، او هغه کمې چې جهنم ته راکاږي د هغه سره طبیعت لګي، پې خرچې هم کوي او صفتونه هم کوي. دا عجیبه نه ده؟ یو ډم، یو کرکټي، یو د دروغو مذاق کوونکی، دې زما قوم له څه ترقي ورکوي؟ ترقي ورکوي؟ کوم یو ترقي ورکوي؟ ما ته وایي. او موږ دغه خلکو پورې ښه چې دا زمونږ بس د ده خبره به منو. او هغه چې خیرخوا دی غریب، او عجیبه دا ده لکه قرآن په نورو ځایونو کې تاسو به اورېدلي دي انبیاو دا خبره هم کړې ده، خو دلته الله نه دی ذکر کړی. وی ای قومه زما مال در هم نه غواړم په دې باندې چې تاسو نه مزدوري غواړم. یعنې دا عالم دا هم نه وي چې ماله پیسې راکوي، یا ماله تنخواه راکوي، یا زما د پلانې خدمت به لازم کوي. نه ښه نو څه غواړې مولوي صاحب ته زموږ نه؟ ای شیخ صاحب مفتي صاحب ته موږ پورې ورنښتې و چې جنت ته لاړ شي. او دته یو سړی د ده نه لار بدلوي، د ده نه پټېږي، د ده بیان نه اوري، د ده ویډیو نه ګوري. څومره بدبختي ده. ځکه خو ورته ووایي صالح علیه السلام وایي ما ګوره ښه نصیحتونه کړي دي، خو مرض په تاسو کې ستاسو نصیحت کوونکو سره طبیعت نه لګي. هغوی په چا پسې روانو؟ په مشرانو پسې، چې کومو مشرانو د بوتانو دعوت ته رابلل، هغه مشرانو له څه فایده ورکړه؟ سره د هغوی تبه وبرباد شو. کم چې بد شو، کمزوري مؤمنان، هغو پورې خو دوی خندل، مذاق یې پورې کو. نو زه تاسو ته دا وایم چې معاشره کې وپېژنئ هغه کسان چې هغه ستاسو خیرخواهان دي او هغه چې ستاسو دشمنان دي. داسې نه چې ته اخره کې خبر شي او هغه هر څه تباه شي. یعنې دا نن سبا چې د سوشل میډیا دا کومه فتنه راوتې ده او کومه چپه د فتنې راغلې ده که نه، نو بیخ بنیاد یې د پښتنو وویستو. دا ته زه حق وایم، بیخ بنیاد د پښتنو ووتو. دین زموږ نه خو ګډوډ شو. دینداري لا ودیسې کومه ډېره چې دا فتنه راله یو ښه کمزوری شو. دعوت د ګمراهانو خلکو ډېر شو. جنکۍ ټیک ټاک او فیسبوک او یوټیوب ته راوتې د پښتنو، هلکانې ګډېږي، اجړاګان پکې را پیدا شو. د نشې او د شرابو او د ساقي د جام او د سرو شونډو صفتونه عام په ویډیوګانو کې کېږي. ابلوز یو ماشوم ویډیو مې کته، شاعري کوله. ماشوم هسې تقریبا 11-12 کاله عمر به و، ډېر ذهین و. نو دا ماشوم په دې شعر کې د ساقي جام یادوي. لکه چا خو اورېدلي دي که نه، خو هم د بل چا نه متاثره دی. هسې ما سوچ کوم دا وګوره دا ماشوم د دې وخت نه دی جام د ساقي یادوي، نو دی به چې ته کوشش نه کوي چې آخر دا جام د ساقي دا خو وسکو چې دا څنګه وي، چې بیا دا خلک یې دومره یادوي شاعران، دا سرې شونډې څنګه وي، دا تور زلفان څنګه وي، او دغه قصې. دا ماشوم نو وپېژنئ خپل دشمنان او وپېژنئ خپل خیرخواهان. یو عالم ناست دی ستا بچي ته د الله په کور کې ښیي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قاري صاحب ورته وایي زویه الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. یو سړی ستا زوی ته خودکشي ښیي، نشې تماشې ورته ښیي، د عشق خبرې ورته ښیي، چې دواړو کې فرق نه شي کولی.
هغه ډېره مخکې قصه راغلې تاسو ته مې ویلو که نه کراچۍ کې هلک او جنۍ چې تقریبا 12-14 کاله عمرونه دواړو ځانونه وژلي دي وایي دا په یو بل مینو او یعنې رشته یې نه کېده 12-14 کاله دوی ته چا وښوه د عشق دا قصه او بیا دوی ته چا دا قصه وښوه چې کله دا ونه شي نو سړی ځان وژني او روان سکول ته و که نه مخکې چې مونږ خو چې څه جاښه جوړېږي په مدرسو او په جامعاتو یې ور واچوي چې وایي دا د دیني طبقې دا کار کړی دا سکول والا و نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي نو مینه د چا سره کوئ د خیرخواهانو سره چې تا رابلي د خیر طرف ته ولوطا اذ قال لقومه او لیږلی و موږ لوط علیه السلام په کوم وخت چې ووایي هغه قوم خپل ته یا ولوطا او لیږلی و موږ لوط علیه السلام اذ قال لقومه په کوم وخت چې ووایي هغه قوم خپل ته ډېرې خبرې شوي دي د دې لوط علیه السلام د قوم په باره کې او بیا تفصیل ته ضرورت نشته لوط علیه السلام دی د حاران ابن آزر زوی و او حاران ابن آزر دا د ابراهیم علیه السلام ورور نو دی څه شو د ابراهیم علیه السلام وروره دی الله یو علاقې ته لېږلی و هغه علاقه په اردن کې ده صدوم ورته ویله کېږي صدوم دغه کلي ته الله لېږلی و او دا خلک داسې خلک و چې په ناشنا بیماریانو کې اخته خو یو غټه بیماري په دوی کې څه وه چې هلک به د هلک نه شهوت پوره کوه سره د دې نورې بیماریانې پکې نو ده ورته څه ووایي اتأتون الفاحشه ایا راتګ کوئ تاسو بدکارۍ ته ما سبقکم بها من احد من العالمین مخکې والی نه دی کړی ستاسو نه دې ته هېڅ یو تن د مخلوقاتونه دا کار خو مخکې چا نه دی کړی الله اکبر او ځکه بعض علما وایي سلفو کې وایي که چېرته الله دا واقعه موږ ته نه وی بیان کړی موږ دا منل هم نه چې لا داسې کېږي زموږ زمانه کې وی لیدلی بیا وی زموږ دې کې نه کېږي اوس دا پرېږده لا جنین هم شهوت پوره کوي الک په الک مینېده دا قصه خو چلېده اوس جنکۍ په جنکو مینېږي دا مرض بل راوتی دی ځکه موږ وایو که چې د خیرخواهانو منئ جنکۍ په جنکو مینېږي الکان په الکانو مینېږي دا خباست او دا رذالت معاشره کې اله ډېر شي چې کله معاشره کې دینداري کمه شي یره د انسان د زړه نه وځي که نه هغه ورته چې دا تاسو څه ناشنا فحاشي کوئ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء یقینا تاسو خامخا راتلل کوئ نارینو ته په شهوت سره سوا د زنانو نه بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو قوم یې زیاتې کوونکي وما كان جواب قومي او نو جواب د قوم داغا واورید جواب الا ان قالوا مگر دا چې ویاغوی یو بلتا اخرجوهم من قريتكم وباسئ دوی د خپل کلینا دا اوس خبره شو ما تاسو ته چې د خیرخواهانو سره محبت کم دی دا خیرخواهي کوي او دوی څه وایي د کلي نه وباسئ انهم اناس یتطهرون یقینا دوی داسې خلک دي چې ځانونه پاک ګڼي دا څه د ځان نه راپسې پاک خلک جوړ کړي دي لکه بعض خلک وایي که نه بړه وي لرکه داسې ځان نه راپسې مولا جوړ کړی دی مونځ کوه او رښتیا وایه او عبادت کوه نو هغوی لرکه دا د لوط علیه السلام دا کورنۍ وباسي ځان یې راپسې پاک کړی دی فانجیناه واهله
پس نجات ورکو منگا غتاو داغ کور والو تا إلا امرأة سواد خزداغنا كانت من الغابرين چواغد پاتی کی دن کنا. الله اکبر. دا خزه چی دا پا عقیده کی دا چا سر عمل گری و قوم سر ذکر اللہ ورطوی خزه بنبوزی نو دا سر سوک تلی ذکر کری دون رزیونو لونه وی دو لونه وی دغه سره شو دی ووت. وأمطرنا عليهم مطرا او بارانكو من پاغوی باندې باران دکانو. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين پس وګوره چې څنګه شو انجام د مجرمانو. یعنی سوچ وکړئ دې کې چې هغه مجرمان الله څنګه تباه هغه علاقه څنګه تباه کړې وه الله اسمان ته اوچت کړی و د هغه ځینې پې د کاڼو باران کړی و بیا هغه کیلې واپس را غورځولی الټه الله داسې تباه کړی و دغه کو چې کله هغوی کې دا قسمه فحاشي راغله. په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله روان درس کې به د شعیب علیه السلام د واقعې نه شروع کړو. رب العالمین دې موږ د خپلو عذابونو نه وساتي او الله دې زموږ قوم ته خصوصا هدایت وکړي او زموږ معاشره کې چې کومه فحاشي ده کومې بدکاریانې دي کوم ګناهونه کېږي الله دې هغه ختم کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.